جوړ په خیر هیله د جوړ روغ اوسي او د ژوند چارې مو ښې وي. په کابل کې د ترهګرو بریدونو په لړ کې یو شمېر ولسي وګړو ته تلفات اوښتي دي او یو شمېر معتادین خوش سوي دي. دا بېغچه نه پاتېږي او دا هر څه وروسته له هغه وسول چې د یوه پاکستاني خبریال تر خوله دا راووتل چې ګواکې د پاکستان پوځ په افغانستان کې سړکونه، پلونه، کلینیکونه، ویالې، بندونه او ودانۍ په نښه کوي. د دې ویډیو ما په خپل واتساپ چینل کې اچولې ده. د واتساپ چینل لینک لاندې په دا تفسیرو کې پروت دی، که څوک نه یې پکښې کې هغه دې وګوري او که چا کتلې وي هغوی خو به کتلې وي. بیا ځینو افغان خبریالانو کور آباد تفسیرې هم ورباندې کړې وي. دا د پاکستان اصلیت دی. اوس له بلې خوا څخه دې خوا ته افغان لوری دی. افغان لوری هڅه کوي چې دا جګړه پراخه نشي. د طالبانو وسلوال قومندانان، د طالبانو سرتیري، د طالبانو د قطاعتو مسؤلین، د طالبانو د دفاع وزارت، د طالبانو د استخباراتو ریاست، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او ټول هغه مسؤلین چې تر ډیره بریده پورې وس لري، توان لري او د دښمن لاس ورپېچلی شي، هغوی په یوه غاړه په یوه خوله و شیخ صاحب ته بیا دا ویلي دي چې موږ ته اجازه راکړه چې د افغانستان څخه دفاع په اسلام آباد کې وکړو. موږ ته اجازه راکړه، زه تفصیل ته نه ځم چې د افغانستان دفاع چیرې وکړو. د دې دپاره پوره تیاری شوی دی. یعنې څو ډېر مهم ټکي دي. افغانانو دا لومړی ځل دی چې پاکستان داسې صریح پر افغانستان باندې راځي او دا لومړی ځل دی چې افغانستان داسې صریح پر پاکستان باندې ورځي. ګورې ډېر خلک نه دي خبر څه کېږي یا څه کېدونکي دي. ما ته ډېر خلک وایي چې که ته خبر یې راته وایه، نن به زه یو 2-3 ټکي درته ووایم. د پاکستان لپاره چې کوم ترتیب نیول شوی دی، ترتیب ګورئ، د پاکستان لپاره چې کوم ترتیب نیول شوی دی ساده نه دی. ما یې ساده ګڼئ. نه دي د پاکستان خبریالان ساده ګڼي، نه دي د افغانستان هغه ځینې سیاسیون ساده ګڼي، نه دي په افغانستان کې د پاکستان جاسوسان ساده ګڼي، نه دي عام ولس ساده ګڼي. که څوک طالب پیژني یا د طالب منټالیټي ور معلومه وي، طالب جنگ له خدایه غواړي، خو دا ور جنگ له پردي سره دی. دا ور موږ پاکستان پر یوه ډېره محدوده لیکه سره پراته یو، موږ ورتللی شو. یعنې طالب وایي چې موږ تلای شو پاکستان ته. ګورې په امریکا پسې طالب نه سوی تللی، امریکا په ناټو هیوادونو پسې طالب ورتللی نه سوی، دلته طالب ورتللی شي. او پاکستان چې هر څومره هڅه کوي چې دا هیواد به دی په زور کنټرولي یا په بمبار کنټرولي، دا د پاکستان د وس خبره نه ده. زه یو خواست کوم له طالبانو څخه، بیا دا یادونه کوم، د طالبانو له مشرانو څخه، د طالبانو له هغو کسانو څخه چې هغه لاسرسی لري یا هغوی د جګړې په کرښه کې دي، مې اوږدوئ، د دا ورم محدود جواب ورکوي. هغه د شیخ صاحب خبر د پرېږدي چې ښه راملامت شي. لا هم ډېر پراخ او غټ جواب ته ضرورت نشته. پرېږدي دوی د معتادین ویشتلي وي. د دوی خوا د ثبوتونه ما درته ویل، ثبوت یې ما په خپل چینل کې ایښی دی، تاسو به هم لیدلی وي. ثبوت پروت دی چې دوی وایي د افغانستان ودانۍ وویلي، بلډینګونه یې وویلي، پلونه یې وویلي، سړکونه یې وویلي. لږ انتظار وکئ، پر دې باندې به بیا وروسته غږېږو چې څوک کم ځای ولي او څنګه یې ولي. ګورئ یو لږ نقل به دا درته درکم، تر 4,000 زیاتو سرتیرو ځانونه راجستر کړي دي. سرتیری چې طالبان یې استشهادیان بولي، تر 4,000 زیات کسان، او دا ټول په خپلو موادو سنبال دي. دا د افغانستان مدافع ځواک دی. ما ویلي دي چې طالبان د حکومت په اډانه کې هغه څه لري چې په نړۍ کې بل هیواد د حکومت په اډانه کې نه لري. د حکومت په اډانه کې د طالب ځواک څوک نه لري. د طالب بم په پښو روان ګرځي، د طالب بم دماغ لري. دوی خو وایي چې د دوی بمونه AI لري، دا سم دم مازغه لري په سر کې. دا موږ لیدلي دي په دا 13 کلنه جګړه کې، په سړي پسې ویني چې ښه داسې صحیح کوي، بعد له هغه کار ورکوي. موږ نه غواړو چې دا جګړه پراخه شي.
موږ نه غواړو دا جګړه پراخه شي کني علاج نورې لارې هم شته ګورئ افغانستان د خو مې دا یوه خبره درته وکړله پرېږدي زه به په تفصیل ویډیو کوم دلته روژه ماتي ته لږ وخت پاته دی زه به په تفصیل ویډیو درته وکړم چې طالب څه کولی شي ځینې اړخونه به درته ښکاره کړم امنیتي رازونو ته یې نه ځم زه په خبر یم دا زما غږ دلته طالبانو مشران اوري ډېری به یې اوري زه په خبر یم ډېری یې اوري دغه جاسوسان چې دلته موجود دي په افغانستان کې هغه وپوهوي ورسئ د خپلو بادارانو ته مو چې خرابېږي کور مو خرابېږي په موږ به څه وشي په خراب به نور څه خراب شي موږ یو 1400 کیلومتر سړک جوړ کړی ده پر دې به ته څو 1400 بمه به پر غورځوي چې یو کیلومتر خرابه موږ یو 300 ډیمه جوړ کړي دي واړه 300 بمونه به پر غورځوي بیا به هر ډیم خرابه ته زما ټولې کارخانې شپږ اووه زره دي ستا په یوه ښار کې څو کارخانې دي ګورئ دا جګړه تباهي راولي او دا تباهي کې به ډېر پاکستان به یوازې دا نه پاکستان به متیږي ګورئ دا طالب به د پاکستان د ماتېدو سبب ګرځي موږ نه غواړو چې دا د مولا وږي پر موږ رایلاسي دا موږ نه غواړو نړیوالې ټولنې ته هغه خلک چې غږ یې څوک اوري نړیوالې ټولنې ته ووایاستئ موږ نه غواړو چې دا د پاکستان ماجر پر نړیواله ټولنه ورلاسي دا وږي دي دا پوروړي دي او دا په پورونو کې تر غاړې غرق دي موږ نه غواړو چې دا سیمه ناارامه شي موږ یو سوله ییز هېواد یو اما که مو څوک نه پرېږدي زه په ایمان او په عقیده درته ویلی شم د پاکستان څه چې په دې سیمه کې د ډېرو علاج طالب لري ګورې ما به 6 میاشتې 7 میاشتې کال د مخه دا خبرې کولې دلته زما ملګري دي هغوی سره مې ویل چې خبریالان دي هغوی ته مې ویل د طالبان ډرون الوتکې لري نن زه درته هم دومره ډرون الوتکې لري زما دي په خدای قسم چې پاکستان په ولاړې ودرې اوس پاکستان وایي چې الوتکه د ننه ته راالوځه ما په ولې هلک خو په اوکراین کې هم په روسیه کې هم اوکراین د ننه ور والوځولې روسان یې په وویشتل دا افغان وړتیا ده که دا هلته دی ولري خو نه لري کاشکې چې ویې لري کې ولري دا به ډېره لویه خبره وي ګورئ اسرائیلو په ایران کې د ننه الوتکې ور والوځولې پر ایران باندې یې بمبار وکاوه نه لري افغانان په پاکستان کې د ننه الوتکې کې ولري دا ډېر لوی کار دی ګورئ او افغانان دومره الوتکې لري چې ما درته وویل ما ریکویسټ کړی ده د دفاع وزارت ته دا د غږ مې اوري ما دفاع وزارت ته هم ریکویسټ کړی ده د دوی بېلابېلو ارګانونو ته مې غوښتنه کړې ده چې ماته اجازه راکړي زه دغه الوتکو ویډیو خپره کړم ما سره یې ویډیوګانې شته ځینې د اے آی ویډیوګانې ګرځي نه له ما سره یې دقیقې ویډیوګانې شته ما لیدلي دي چې څومره الوتکې د افغانستان سره موجودې دي ډرون او دی دې په دغو ته نه ګوري دا یو څو دانې ور والوځي یا ځینې خلک په ځینو محدودو کسانو باندې خبره چې پلانکۍ سره الوتکې موجودې دي یوازې د فلانکۍ سره نه دي موجودې دا افغانستان دی او پاکستان په سیمه کې په دښمنۍ کې کړی دی دا پاکستان په موږ باندې خرابوي نو که زه اوس هم وایم یو چانس لا بل هم ورکول پکار دي لږ محدود جواب لږ محدود غچ پراخ غچ لا هم نه هغه ته هغه د دومې مرحلې دوم پاس ته وخت شته لږ انتظار چې شیخ صاحب ویلو سای ورسره کوي لږ سای ورسره کوي ترتیبات ټوله مکمل دي که دوی ژیره خو نه لرم چې لاس ورتېر کړم که دوی ته خواست لکه دا اوس د فقر کچکول ګرځي ما دا بیا ویل که ده د افغانه د ویرې کچکول بیا پر دنیا ونه ګرځوه زه به افغان نه یم دا په دې باندې زه خبر یم زه په طالب هم خبر یم او ماته د پاکستان ایمان هم رامعلوم دی چې باندې د ژړې غواړ ژوند خدای مو شاد آباد او بریالي لره ډېره د اندېښنې وړ خبره نه ده دا ویډیو پر مخ در سره شریک کړي خدای به هر څه خیر کړي دا به کېږي د داسې شریر ګاونډي په څنګ کې اوسېدلو کې دا ټول شیان ورسره تړلي دي آباد اوسئ تر بلې لنډې ویډیو وروسته بیا خبرې در سره کوم تر روژه ماتي وروسته آباد اوسئ